بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا ورپر پروګرام ته. نن زموږ درس هم مینو کې انسرټ سیکشن کې دی. ها اول مونږ سره پکچر دی. کچیر تاسو مثلا غواړئ دلته مثلا تاسو لیکو افغانستان، دا مو سلیکټ کړئ بورډ سایز متغټ. اوس دین لاندې د افغانستان پکچر راوستل غواړئ، راځي دلته پکچر ته کم لکه دلته راغلم دې ځبانه کلیک ورته پکچر ورته والای. پکچر تاسو کوم ځای کې زوتم چې موږ سره ډي ډرایو کې موږ سره پکچر شته. پکچر ته لاړم او پکچر کې ما ورته دا خوښ او بیا مې ورته اوپن دا څو ګور هغه پکچر مونږ ته راوست. صحیح شوه. سایز مې ورته لږ ذره کم کو او دا مې سنټر ته راوست افغانستان او داغه پکچر. پوه شو په دې باندې یعنی پکچر څه کار کوي مونږ ته عکس راوړي. بل پکچر کې موږ سره نور آپشن چینج پکچر، دا پکچر نه غواړي بل راوستل غواړي، په دې کلیک وکړه آپشن به فعال شي. بیا کلیک کم پکچر راوستل غواړي دې په ځای باندې رضدار راوستل غواړم دا پکچر اوپن کلیک اوس ګور هغه پکچر ختم شو دا راغی. صحیح شو. بل موږ سره ریسایز پکچر د غواړي د سایز زیات او کم کې ازل ته ریسایز پکچر باندې ګور د سایز هوريزونټل افقي دونه دی او عمودین دونه دی. زه تم چې دادم 50 شي او ګورل ته خبره بله چې کله زه دا یو سایز چینج کوم دا بل اتوماتیک چینج کیږي. ورسره دا لاک اسپیکټ ریشیو په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو یو چینج کول غواړئ ګور لکه دا 40 کوم یا 40 کوم دا بل لاندې هم 40 کیږي. صحیح شوه. نو کله تاسو کلیک لري کوي بیا تاسو په خپل خوخه باندې زه تم چې داري اویای او داري سوی د سری 50. صحیح شوه 50. نو بیا اوکې کلیک وسو ګورئ یو چې بدلوي بل نه بدلیږي ورسره او که په دې کلیک کړئ لاک نو یو چې بدلوي بل هم بدلیږي. صحیح شوه. دې ځینم تاسو کولای سایز زیات او کم کړئ، انکریز کوي او دا څه کوي ډیکریز کوي، کموي او دا زیاتوي. بل موږ سره داغه نه لاندې ګور دی خو لیکلي پینټ ډراونګ غواړي تاسو پینټ پروګرام کې څه ډرا کوي رسم کوي په دې کلیک کې پینټ پروګرام خلاصيږي. موږ سره دا راغی څه ډرا کول غواړي زه شیپ ته لاړم او تم چې دا شکل. صحیح شو. او دې کې مې مثلا داسې لاړم داسې کلر مې متواغست دا مې څه کو دې کې مې واچو. صحیح شوه. یا بل کلر دا مې متواغست خبر پوه شو. دې چې مې انسرټ کړل تراړم او ګاډ کنټرول زیډ دلته لاړم کلر مې ته خوښ کړه دا شو انسرټ مې کې. صحیح شو. دا چې کله تاسو کلوز کړئ اتوماتیک هلته خپل ځي. یعنی پینټ پروګرام تاسو هم کولی شئ پکچر راوړئ. غواړئ ډیټ ان ټایم تاسو ته انسرټ شي راځي ډیټ ان ټایم باندې کلیک کړئ کم فارمټ کې غواړئ لانګ فارمټ کې شارټ فارمټ کې زه تم دا فارمټ غواړم انټر کلیک اوکې کلیک یا انټر بس دا څه موږ سره انسرټ شو. بل خبر دا ده موږ سره انسرټ آبجیکټ غواړئ تاسو آبجیکټ راوړئ. آبجیکټ نه مطلب دا دی چې تاسو کم پروګرامونه تاسو کمپیوټر کې انسټال شوي غواړئ هغې یوز کړئ خو آبجیکټ شکل باندې. صحیح شوه. نو دې مثلا موږ زه خپل سټوډنټانو لیست جوړول غواړم دلته زه لیکم مای کمپیوټر مای ښه زه ته چې نور انسټیټیوټ DIT student list for example دا مې سلیکټ کړو بورډ سایز مې ته غټ کړو سنټر ته مې راوستو. اوس دې نه لاندې زه غواړم د خپل سټوډنټانو لیست جوړ کړم. صحیح شوه. دې دپاره څه کوم زه راځم دلته انسرټ آبجیکټ او دا لیست کم پروګرام کې جوړول غواړئ تاسو ته وایي زه ورته یم چې دا ایکسل کې جوړول غواړم دلته راځم مایکروسافټ ایکسل ورشیټ اخلم دا مې ورته واغست او بیا اوکې کلیک مونږ سره ایکسل پروګرام خلاص شو. دې دپاره زه څه کوم راځم هلته زه لیکم چې سټوډنټ نیم او بیا لیکم پروګرام بیا لیکم فیس بیا لیکم پیټ او بیا مې ورته لیکم بیلنس. صحیح شوه. راغلم ومې لیکه چې ولی او ګاډ ولی علي خان جان سلام اسلام دا کسان دي موږ سره. دا موږ سره وینډوز وایي دا موږ سره ورډ دا موږ سره ایکسل دا موږ سره اکسس دا موږ سره انټرنیټ او دا موږ سره څه وایي دا موږ سره هارډویر. 10 روپۍ فیس را کړی دا موږ ته 1000 روپۍ فیس را کړی دی 2000 3000 4000 5000 فکر وکړه داسې. صحیح شوه. دی موږ ته 100 روپۍ اډوانس کې 200 د 300 د 400 400 دا 500 اوس څو بیلنس د باندې پاتې دی دا سره سړي پاتې شو فیس. دلته راځم زه لیکم مساوي دا ستاسو درس نه دی خو خیر فیس نه واخلم ماینس کا پیټ انټ کنټرول ډي. ښه اوس دې ته یو ښایسته غوندې ډیزاین ورکړم دا مې بولډ کړو دې ته مې داسې بارډر ورته ورکړو دې لاندې ټکس ته مې دا مې سنټر ته ټول راوست او دې ته مې بل رقم بارډر ورته ورکړو دا شو او دا بره دا مې واغسته داسې کلر مې ورته ورکړو.
دا کلوز کې دا څه وګوره اتوماتیک هلته موږ سره خپله راځي په دې کلیک سنټر ته راوړه ښایسته غوندې لیست جوړ کړه چاپ یې کړه او اداره کې خپل پرنسپل ته ورکړه دا موږ زما سټوډنټانو لیست ډي آی ټي کې کوم کسان موږ سره اډمیشن کړی دی صحیح شوی نه آبجیکټ نه تاسو کولی شئ مختلف آبجیکټ دلته انسرټ کړئ بل دې نه وروسته موږ سره فایند دی فایند څه کار کوي فایند دلته راځم څه ټیکسټ لیکم زه لیکم چې کمپیوټر is a machine used for calculation دا مې لیکو او دا ټیکسټ مې واخیسته کاپي مې کړی سلیکټ مې کړو کنټرول سی کاپي او بیا مې انټر کړو وی پیسټ دې کې ما نه څه ورک شوي دي زه ته مې فایند پیدا کړه دا تاسو مخکې ویلی دی خو خیر فایند کې ورته ما ته کمپیوټر پیدا کړه فایند نیکسټ کلیک کوئ دا ټول کمپیوټر دی ګوري پیدا کوي راته سرچ کوي ماته بل دا زه اخلم اول حرف یا ټول په غټ حروف لیکم کمپیوټر مې داسې ورته ولیکم او چې فایند کلیک کوم نو بیا مې پیدا کوي راته کمپیوټر ګاډ چلو شو کمپیوټر صحیح فایند نیکسټ کلیک اوس پیدا کوي راته ګورئ هلته موږ سپیلنګ زیات کم لیکلی نو که چې دې باندې زه کلیک کوم میچ کیس نو دا لغت دلته مقایسه کوي لکه تاسو ته ما نوټ پټ کې هم دا وویلی مقایسه کوي که یو شکل یې پیدا کوي او که نه پیدا کوي ګوره ما ته وایي چې یاره دا فرق کوي یو شی نه دی کیس د ده فرق کوي هغه سره داسې لغت موږ سره نشته دلته بل ګوره زه دلته راځم لیکم کمپیوټر اوس خو یې پیدا کوي راته که نه که دې نه زه یو حرف کم نو بیا یې پیدا کوي راته خو که چیرې دې اپشن باندې کلیک کوي میچ هول ورډ اونلی دا لغت دلته مقایسه کوي که په دې شکل لغت دلته و ماته پیدا کوي او که نه پیدا کوي چون دا خو مکمل لغت داسې نشته موږ سره مکمل لغت خو داسې دی نو ځکه چې دا کلیک ماته وایي داسې لغت موږ سره نشته دی ته کمپیوټر ته وایي چې دا مکمل لغت دلته میچ کا که په دې شکل پیدا کړو که نه چون دا دې سره فرق کوي نو ماته وایي او که یو حرف ته زیات کې ورته بیا وایي شته دا موږ سره څه فایند ریپلیس هماغه خبره ته واخله کمپیوټر بدل که څه سره پیچ سره ریپلیس یو بدلی ریپلیس آل ټول بدلی راته بل راغله ما سلیکټ آل خو پوهېږي ټول خط مونږ ته سلیکټ کوي راته صحیح شو هغه نه وروسته راځم ویو ته وی کې مونږ سره اول زوم دی زوم ان دا خط زمونږ غټوي زوم آوټ ورکوټی کوي او اندازه غواړي سل چې ګوره دلته څو ده 140 ازه کلیک 100 کوي اندازه سل کوي نارمل مونږ سره اندازه سلي رولر نه غواړي د خط کش لرې سټیټس بار نه غواړي دا ځای کلیک لرې که سټیټس بار نه لرې شو بل مونږ سره ګوره لیکلي میزورمنټ یونټ واحد اندازهګیري د خط کش په څه باندې اندازه شي مونږ سره انچ دی زه ورته په سنټیمیټر دی نو په انچ دی اوس چې کله تاسو هم ته لاړ شئ دا پیج سیټینګ میټینګ کوي دا ټول په انچ باندې ځکه دلته مونږ میزورمنټ یونټ څه اخیستی دی انچ هم ته اخیستی دی بل دا ورډ رب څه کار کوي ګورئ دا زه ختموم دا ټیکس نور خط لیکم دا خط زمونږ تاسو وګورئ کوم ځای پورې ځي رولر پورې ځي ولې ځکه دلته مونږ ورته ویلې رب لاړ شه رولر خط کش پورې که زه ورته رب ټو وینډو صفحې اخره پورې ځه ګوره اخوته نور نه ځي صفحې اخره پورې ځي وینډو اخره پورې اخوته نه ځي بل مونږ سره دی رب نو رب د کې کلیک لایته نه همداسې ځي آخري خط نشته دی زه ورته چې نه مونږ سره نارمل رب ټو رولر بل مونږ سره ګور دی کویک لنچ کې بعضې وخت کې ستاسو فکر دا کویک لنچ دي لاندې راشي دا که تاسو دلته کلیک کړئ شو بیلو د رایبون دا د رایبون نه به لاندې راځي غواړئ بر لاړ شي هلته راځه کلیک کړ شو اباف د بایبل بله خبره دا ده پکې دا کویک اکسس ټول بار دا کمانډونه زیاتولی هم شي تاسو هغه د نیو دم زیات شي پکې اوپن هم دی زیات شي پکې او دا نور شیان هم زیات شي پرنټ پرید هم پکې زیات شي کمولی هم شي بل مینیمایز د رایبون بعضې وخت کې تاسو فکر دا رایبون نه دا ورک شي مینیمایز کېږي په دې کلیک کې دا نو تاسو چې تر څو دلته کلیک نه کړي دا نه راځي داسې د شکل باندې غواړئ دا دي دلته راځه کلیک ورته مینیمایز د رایبون خپل حالت کې به راسي ته موږ سره ورپټ پروګرام